بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګرانو دوستانو، ستاسو د روغتیا په هیله. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ واوسئ. ګرانو دوستانو، د پښتو ژبې د زده کړې یوې بلې برخې ته ښه راغلاست. نن زموږ د ګرامر د برخې وار رسیدلی دی. دوستانو، په ننني لوست کې موږ موضوع ټاکلې ده د نوم ډولونه. لکه څرنګه چې موږ تاسو د نوم سره آشنا یاستو، نو نوم په خپله مختلف ډولونه لري چې دلته یو څه یې موږ په لنډ ډول تاسو ته لیکلي دي. چې لومړی د نوم ډولونه، چې اول د دوو بخشونو موږ تاسو ته معرفي کړي دي چې د نوم ډولونه د مفهوم له مخې، همداراز د نوم ډولونه د جوړښت له مخې. دوستای عزیز، امروز موضوع ما انواع اسم است. انواع اسم یا د نوم ډولونه. انواع اسم از لحاظ مفهوم و انواع اسم از لحاظ ساختار. ګران دوستانو، د نوم ډولونه د مفهوم له مخې په 5 برخو ویشل شوي دي، چې مثلا ځانګړی نوم یا خاص نوم ده، عام نوم، د جنس نوم، ټولیز نوم، مجرد نوم، چې دا هر یو به تعریفوو او په دې کې به مثالونه لیکو. او بله برخه زموږ چې ده د نوم ډولونه د جوړښت له مخې. انواع اسم از لحاظ ساختار یا د جوړښت له مخې د نوم ډولونه د دوه دي. د جوړښت له مخې د نوم ډولونه دوه دي. از لحاظ ساختار انواع اسم به 2 دسته تقسیم میشه. یک، اسماء مرکب و اسماء ساده. ګرانو دوستانو، د نوم ډولونه د جوړښت له مخې په 2 برخو ویشل کیږي، چې یو مرکب نوم او دویم ساده یا بسیط نوم. مرکب نوم او ساده یا بسیط نوم. چې راځم اولې برخې ته. مرکب نوم موږ هغه نوم ته ویلی شو چې د 2 یا د 2 څخه زیاتو کلمو څخه رامنځته شوی وي یا جوړ شوی وي. دې ته موږ مرکب نوم وایو. مثلا چې داسې نومونه موږ لیکو چې هغه له 2 څخه د ډیرو کلمو په وسیله یو ځای شوي دي یا ترکیب شوي دي یا رامنځته شوي دي، چې دغه ټول نومان چې د 2 یا له 2 څخه ډیرو کلمو په وسیله رامنځته شوي وي یا جوړ شوي وي، موږ یې د مرکبو نومونو په وسیله یادولی شو. دوستانو، لکه زه دلته یو څو مرکب نومونه لیکم د مثال په ډول، لکه ارزان، قیمت. ارزان، قیمت. مثلا دا یوه کلمه شوه او دا هم بله کلمه شوه. دې نوم ته موږ مرکب نوم ویلی شو. او یا هم مثلا زه په نومونو کې د اشخاص په نومونو کې درته لیکم، دا د ځای نوم دی مثلا، یا بل درته لیکم لکه سلطان عزیز. مثلا د شخص نوم دی چې دا یوه کلمه شوه او دا هم بله کلمه شوه. تر دغه ځای یوه کلمه او تر دغه ځای هم بله کلمه. یا په پورته نوم کې موږ تر دغه ځای یوه کلمه شوه، تر دغه ځای بله کلمه شوه. ارزان، قیمت، سلطان عزیز. نو دغه ته موږ مرکب نومونه ویلی شو. یا مثلا بل زه درته لیکم چې مثلا شیرپور، چې کابل کې یوه مشهوره سیمه ده. شیرپور، تر دغه ځای یوه کلمه شوه او تر دغه ځای هم بله کلمه شوه، یوه بله. نو دغه کلمې چې دي یا دغه نومونه چې دي دا مرکب نومونه دي. یعنی له 2 څخه د 2 یا د 2 څخه زیاتو کلمو څخه چې رامنځته شوي وي یا جوړ شوي وي، دغه نومونو ته موږ مرکب نوم ویلی شو. لکه دلته چې ما لیکلی مرکب نوم
هیله ده چې پوه شوي وئ. یا یو بل نوم هم زه تاسو ته لیکم چې مثلا خوشحال خان. خوشحال خان هم د شخص نوم کېدلی شي او هم په کابل کې یوه سیمه په دې نامه موږ لرو د خوشحال خان په نامه چې خوشحال یوه کلمه شوه او خان هم بله کلمه، یعنی د دوو کلمو څخه دا نوم هم جوړ شوی دی. راځو بلې برخې ته چې هغه ساده یا بسیط نوم ده. ساده نوم موږ هغه نوم ته ویلی شو چې هغه د یوې کلمې څخه رامنځته شوی وي، چې په ترکیب کې د هغې دویمه کلمه نه وي، یعنی هر هغه نوم چې د یوې کلمې څخه رامنځته شوی دی هغه ته موږ ساده نوم وایو. چې مثلا زه لیکم لکه کابل او یا هم زه لیکم وطن او یا زه لیکم کتاب یا زه لیکم مثلا قلم یا اوبه یا اور. په همدې شکل دغه ته موږ ساده نوم وایو. دوستای عزیز، اسمای مرکب اسمایی هستند که از دو کلمه و یا بیشتر از دو کلمه ساخته شده باشد که مثالایش اینجا نوشته کردیم. و اسمای ساده اسمهایی هستند که از یک کلمه با وجود آمده باشه یا از یک کلمه ساخته شده باشه، مثلا کابل، وطن، کتاب، قلم، کلش یک کلمه است. و مرکب از دو کلمه یا بیشتر از دو کلمه باشه. په همدې شکل ګرانو دوستانو د مفهوم له مخې د نوم ډولونه چې ځانګړی عام د جنس ټولیز مجرد نوم دی، غواړم چې په راتلونکي پروګرام کې تاسو ته وړاندې کړم. نو تر راتلونکي پروګرام تاسو په پاک رب سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ. یوه هیله در څخه کوم چې زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او له خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.